ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. نوی ټولګی مو مبارک شه. دریم ټولګي ته ښه راغلاست. ګرانو زده کوونکو مخکې له دې چې زه تاسو درس شروع کړم درس شروع کړو او یا هم کتاب ولولو، لومړی درته ځان در پېژنم. مصطفی حقمل یم او ستاسو د پښتو ښوونکی. ستاسو مضمون پښتو دی او نن به هم په پښتو کې په قرآن کریم چې زموږ تاسو درس دی په دې اړه خبرې وکړو. سمه ده، زموږ تاسو د چې کوم کتاب تدریسوو دغه کتاب دی. وینئ پښتو دریم ټولګی. وینئ آفرین، ډېر ښه. درنو زده کوونکو زموږ تاسو په دویم ټولګي کې ډېر شیان ولوستل. ډېر داسې څه مو ولوستل چې هغه به مثال موږ تاسو مخکې نه وو زده، خو په دویم ټولګي کې مو زده کړل که نه. نو اوس به ډېر داسې شیان موږ تاسو په دریم ټولګي کې ولولو چې مخکې مو نه وي زده او دلته به زده کوو. سمه ده؟ آفرین. ګرانو زده کوونکو له هر څه نه مخکې باید موږ تاسو یوه شي ته ډېر فکر وکړو، هغه دا چې موږ تاسو کله هم هر نیک کار کوو، صحیح ده، هر نیک کار کوو، نو موږ تاسو باید هغه په بسم الله الرحمن الرحیم باندې شروع کړو. صحیح ده، دلته ما تختې په سر باندې لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم. صحیح ده، موږ تاسو باید هر نیک کار په بسم الله الرحمن الرحیم یا د لوی رب په سپېڅلي نامه باندې څنګه کړو؟ شروع کړو. ځکه چې هر کار چې د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو او یا هم د الله جل جلاله د نوم په ویلو سره شروع شي، نو هغه به له برکتونو څخه ډک وي. ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو درس هم په قرآن کریم باندې شروع شوی دی. وینئ دلته مې لیکلي لا اله الا الله محمد رسول الله، دلته قرآن کریم عکس دی او دلته بل د قرآن کریم عکس دی او دلته لاندې بیا هم ستاسو د کتاب درس دی. اول مخ قرآن کریم دی. سمه ده، خو له دې څخه مخکې ګورئ موږ تاسو کله چې هم یوه کلي ته ځو، یوه ښار ته ځو یا چیرته ځو، سمه ده، نو موږ تاسو ته باید یوه لار معلومه وي چې موږ تاسو باید په کومه لار باندې لاړ شو. صحیح ده، موږ تاسو ته باید لار معلومه وي چې موږ باید په دې لار باندې لاړ شو، په دې لار په دې کوڅه کې یا په دې کلي کې موږ له پلانکي سره کار دی یا پلانکي مثال غواړو پلانکي کوڅې ته لاړ شو یا مثال غواړو چې د پلانکي کور ته لاړ شو. سمه ده، دا خبرې چې کوو نو موږ تاسو ته باید په ذهن کې څه معلومات ولرو. هغه معلومات موږ ته وي چې موږ تاسو په هغو باندې لاړ شو تر څو موږ تاسو لار غلطه نه کړو. سمه ده، نو موږ تاسو درس چې دی په قرآن کریم باندې شروع شوی دی. قرآن کریم هغه سپېڅلی کتاب دی چې موږ تاسو د دې کتاب په لارښوونه باندې خپل ژوند مثبت لور ته بولی شو. سمه ده، خو له دې ټولو نه مخکې باید موږ تاسو دغه چې مخکې مثال درکړو چې کله یو کور ته یوه کلي ته ځو، یو چیرته ځو، نو موږ تاسو ته باید یوه لار یو ګودر موږ ته معلوم وي. نو هماغه مثال درکړو چې موږ تاسو باید اول د کتاب نه خبر شو په دې کتاب کوم موضوعات راغلي چې بیا کله کله استاد موږ ته وایي نو موږ تاسو باید په دې باندې خبر وو چې کوم موضوعات راغلي کې. سمه ده، خو له دې ټول نه یوه خبر مخکې زه باید تاسو ته وکړم چې هغه دا ده تاسو باید کتاب، کتابچه، پنسل، قلم هر څه ټول منظم ولرئ. سمه ده، اوس راځم دلته ګورئ د کتاب لړلیک دی. سید کوم عنوانونه چې کتاب کې راغلي چې دي او کوم کوم عنوانونه راغلي دي. ګورئ ډېر داسې څه به تاسو په دویم صنف کې ویلي چې د هغې ته ورته او یا هم هغسې درسونه راغلي خو کټ مټ به هغسې نه وي. سمه ده، ځکه دلته دا دریم صنف دی، نو چې کله دریم صنف شو نو دلته به لږ پرمختګ کې شوی وي. سمه ده، ښه. اوس راځئ ګورئ ستاسو د کتاب دغه درسونه د سرلیکونه چې لیکلي دي دا مو درسونه دي، عنوانونه دي. دلته دغه مخ چې لیکلی دا مخونه په کوم مخ کې دا درس راغلی دی دې ته لړلیک وایي یا د فهرست هم ورته وایي. سمه ده، دلته مې عنوانونه او دغه مخونه تر دې ځایه پورې تر دې ځایه پورې. سمه ده، اوس په دې باندې لنډې خبرې درته وکړم. زه اول باید تاسو دغه درسونه لنډ لنډ در وپېژنئ چې څه رقم درسونه دي چېرې راغلي دي دو کتاب کې چې موږ تاسې وایو. سمه ده، ډېر ښه. اول درس مو چې دی قرآن کریم دی. په قرآن کریم به خبرې وکړو چې قرآن کریم څه رقم کتاب دی، د چا په واسطه په چا نازل شوی دی، کله نازل شو، په کوم وخت کې څه رقم کتاب دی، دا باندې خبرې کېږي. له هغې نه وروسته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کوچنیوالی دی. سمه ده، له هغې نه وروسته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. له هغې نه وروسته د ښوونکي مقام دی. ګوره د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کوچنیوالی چې دی یعنې د کوچنیتوب وختونه چې دی چې کله کوچنی و که نه هغه وختو باندې خبرې کوو، د په رویه او رفتار باندې خبرې کوو. د هغو نه وروسته حضرت ابوبکر صدیق چې دی د د شخصیت د خلافت په اړه خبرې کوو. سمه ده،
له هغې نه وروسته د ښوونکي مقام دی چې ښوونکی کوم دریځ لري، کوم مقام لري. ښوونکی چې مثال لکه موږ تاسو باید د ښوونکي سره په کومه رویه باندې خبرې وکړو، څومره په کومه طریقه ورسره خبرې وکړو، ښوونکی باید کوم خصوصیات یا کومې ځانګړنې ولري. سمه ده، په دې به خبرې کوو. له هغې نه وروسته ښه زده کوونکي دي. سمه ده چې ښه زده کوونکي چاته وایي، څه ډول زده کوونکي وي. له هغې نه وروسته ټوکه او کیسې دي. ټوکې او کیسې یعنې په دې کې به د ټوکو په اړه خبرې شوي، کیسې یعنې چې ستان په اړه خبرې شوي. سمه ده. له هغې نه وروسته راځئ چې کتاب ولولو. یعنې موږ تاسو باید کتاب ولولو، په دې پوه شو چې کتاب ویل څومره ګټه لري، په دې به خبرې کوو. وروسته قلم وایي. قلم څه وایي؟ قلم به یو نیک خبر کوي، په هغو به خبرې کوو. وروسته د پوهولو راپوهولو لارې چارې، دغه څه چې مثال موږ تاسو ته یوه لارښوونه کوي، یوه لاره کوي، موږ تاسو په یو شي پوهوي، په هغو باندې خبرې کوو. سمه ده. له هغې نه وروسته د ناروغۍ روکه ده، ورپسې ضروري روکه ده. کله چې موږ تاسو مکتب ته نه ځو یا ناروغ او یا ډېر ضرور کار ولرو، نو موږ تاسو مکتب ته یوه لیک لیکو. نو په دې لیک د لیکلو یوه طریقه موږ ته په دې درسو کې ښایي. وروسته د هغو څخه د ماشومانو لوبې چې ماشوم باید کومې لوبې وکړي، یا لوبې د ماشومانو لپاره څومره ګټې لري، یو ماشوم باید څومره لوبه وکړي. یعنې داسې نه چې ټول وخت کې ضایع کړي، درس او کتاب او کتابچه ټول پاتې شي، خپلې لوبې کوي. له هغې نه وروسته بریالی دی. په دې درس کې به د بریالي په اړه خبرې وشي، چې شي راغلي د مور او پلار حقونه، چې موږ تاسو باید د مور او پلار په حقوقو پوه شو، چې مور او پلار کوم حقوق لري، موږ تاسو باندې په دې باندې پوه شو. له هغې نه وروسته د مور ورځ ده، چې په ټولو مملکتو کې یوه ورځ د مور د ورځې په نامه ده، خو مګم موږ تاسو ته هره ورځ د مور ورځ ده، باید د هغو پوره احترام وکړو او د قدر یې وکړو د مور جانې. وروسته د لیک لوست ارزښت دی، چې مثال هغه کسان چې لیک لوست کولی شي او هغه کسان چې لیک لوست نشي کولی، څومره فرق لري، په دې به خبرې کوو. ورپسې نظم دی. په دې باید پوه شو نظم څه شي ته وایي. ګوره یو دغه خبرې چې زه یې کوم تاسو ته، سمه ده. یو کومې خبرې چې زه کوم دا دی، یو کله یو تاسو یو شعر یو څوک وایي، کوم څوک چې شعر وایي هغه نظم شو، خو زه چې کومې خبرې دغه اوس تاسو ته کوم دا نثر شو. سمه ده. په دې به خبرې کوو. ځانځاني ته یعنې بې اتفاقي ده. موږ تاسو باید له بې اتفاقۍ څومره لرې باید واوسي. هغه څوک چې بې اتفاقه یا ځانځاني خوښوي یا بې اتفاقي خوښوي، هغه څومره په ستونزو کې راګیر دی. ورپسې هوښیاره نجلۍ ده. د هغې نه وروسته د کور په کارونو کې مرسته، چې موږ تاسو باید هر څوک دغه مرسته ترسره کړو. ورپسې خواخوږي ده، یعنې همدردي ده، چې باید یو له بل سره خواخوږي او همدرده وو. دې نه وروسته بل درس چې دی په 42 مخ کې هغه نثر دی. ګوره دا زه کومې خبرې چې کوم دغه نثر دی. خو دغه د نظم او نثر ترمنځ فرق چې دی، دا به زه بیا په خپل ځای سره په همدغو ځای کې درس ته چې راورسو، په دې به بیا خبرې وکړو، فرق به درته وکړم. له هغې نه وروسته مکرجنه ګیدړ او ناپوه چرګ دی، چې ناپوه چرګ او مکرجنه ګیدړه په دې درس کې څه شي راغلي، په دې به خبرې وکړو. سمه ده. ښه. له هغې نه وروسته ماینونه دي. ماینونه څومره ضرر لري، څومره تاوان لري، موږ تاسو ملک کې څه ډول کړی، د ماینونو خطر باندې باید پوه شو. هغه څوک چې ماینونه یږدي د هغو څه باید ورته ووایي چې دا ماینونه مه یږدئ، په دې به خبرې وکړو. سمه ده. وروسته ترافیکي لارښوونې دي. کله چې موږ تاسو ښار بازار چېرته ځو، کومې بیروبار چې دی، یا موټر او موټرسایکلونه او باسکلونه چې تېرې راتېرېږي، نو هلته موږ تاسو یو ډول ترافیکي لارښوونې ګورو، چې باید هغو ته وګورو چې متوجه اوسئ، چې هسې نه خدای ناخواسته موږ تاسو له کومې ستونزې سره مخ شو. ورپسې رښتیا ویل دي. ورپسې روغتیا ده. ورپسې د چاپېریال د پاکوالي ساتنه ده. د هغې نه وروسته زموږ چاپېریال دی. وروسته له هغې څخه د سګرټ څکولو زیانونه دي. مثال سګرټ څوک څومره تاوان لري، څومره زیان لري. له هغې نه وروسته چرچرک او میږی دی، چې دوی ترمنځ یوه ډېره ښه کیسه راغلې. په دې کیسه به انشاءالله پوهېږو بیا ورسره په خپل وخت باندې. ورپسې د غاښونو ساتنه ده. سمه ده. له هغې څخه وروسته د ملاریا ناروغي ده. د غاښونو ساتنه، ګورئ موږ تاسو باید خپل غاښونه پاک سوتره وساتو، برش وکړو، مسواک ووایو، تر څو پاک وي، ښه، له ناروغیو څخه وساتل شو. هېوادنۍ مینه، د خپل هېواد سره مینه ښودلې. ورپسې د غزني ښار دی. 2 اخترونه دي، چې موږ تاسو یو کوچنی اختر بل لوی اختر لرو. ورپسې د تګ راتګ وسیلې دي. له هغې څخه وروسته جرګه ده. جرګه چې فولکلوریک ادبیاتو بحث دی، هغه په خپل ځای بیا بحث ورباندې کوو. وزلوبه د بزکشي، هغه لوبه چې په ټول ملک یا په ټول نړۍ کې یوازې په افغانستان کې ده، بزکشي ده یا وزلوبه چې ورته وایي پښتو کې. د اوړي موسم دی. سمه ده. موږ 4 موسم لرو: پسرلی، اوړی، منی، ژمی. سمه ده. له هغې څخه وروسته باغوان دی. پوه شوئ؟ باغوان چاته وایي؟ وروسته د ونو ګټې دي. له هغې څخه وروسته په 4 اتیا مخکې د وخت ارزښت، موږ تاسو د وخت په ارزښت باید پوه شو، وخت ضایع نه کړو. له هغې څخه وروسته باران دی، بزګر دی، ترکاڼ دی، تلیفون دی. ګورئ بزګر چاته وایي؟ باران چې ګوره څومره ګټه لري. وروسته هغې څخه ترکاڼ دی، نجار ورته وایي که نه.
وروسته د هغه نه تلیفون دی. تلیفون په درس کې په دوه پوښي تلیفون څه شته وایي که نه، هغه څوک چې تلیفون یې رامنځته کړو څوک و که نه. له هغې نه وروسته بل درس چې زموږ دی د الوتونکو وزرونه دي چې الوتونکي په څه شي پرواز کوي، په څه شي الوځي، په هغو به خبرې کوو. له هغې نه وروسته طبیعي شتمنۍ دي. موږ تاسو به خپل طبیعي شتمنیو ته ډېر فکر وکړو، پام وکړو، هغه وساتو. کار او طبیعت دی، ورمونه دي، نصیحتونه. موږ تاسو باید د لویانو خبرې واورو او د هغو خبرو نصیحتونو ته غوږ ونیسو. له هغې نه وروسته متلونه دي. متلونه په لومړي سر کې په دوه ډولو دي. فولکلوریک ادبیاتو برخه ده، منظوم او منثور په خپل ځای بیا بحث ورباندې کوو. بل د مني موسم دی، ورپسې د ژمي موسم دی. د اور ګټې او زیانونه دي. له هغې څخه وروسته الوتونکي مرغان دي، رښتینی هلک دی. له هغې څخه وروسته د کورنۍ چرګانو ساتنه ده. څوک چې کورنۍ چرګانو ساتي باید څه ډول وساتي، کومې ګټې کوم زیانونه لري، په دې به خبرې کوو. له هغې نه وروسته پر حیواناتو زړه سوی دی. له هغې نه وروسته پسې مرغان او د ځالو جوړونه ده. ښه کړه وړه دي. د شاتو مچۍ دي. مثال شاتو مچۍ چې دي کومې ګټې لري، یعنې څوک چې شاتو مچۍ ساتي هغه ساتنه یې کومه ګټه لري، څوک چې شات استفاده کوي، شات خوري، هغه بیا کومه ګټه لري. له هغې نه وروسته ورېښم څرنګه لاسته راځي، په دې اړه به خبرې وکړو. وروسته روغه جوړه ده. د زردالو زړی دی. زیار او هوسایي ده. لیکنښې دي. لیکنښې موږ تاسو کله چې لیکنه کوو، موږ تاسو باید څه ډول لیکنه وکړو چې که چېرې موږ تاسو په لیکنه کې لیکنښې صحیح وي، املا مو جوړه وي، موږ تاسو هغه مقام او ارزښت له هغو څخه مثال د موږ تاسو هغه علمیت د هغو ښکارېږي. خو که چا املا غلط وي، که دا ډېر تکړه وي، خلک یو د دوی تر اوسه املا نه زده که نه، د دوی پښتو کې تر اوسه 15 یاګانې نه دي زده، دا دومره خبرې کوي که نه، چې موږ تاسو باید دا زده کړو. وایي چې لیکنښې زده نه، کامه یې د ټکي په ځای راوړئ، ټکی یې د سیمیکولم په ځای راوړئ، دا باید زده شي، په دوی باندې خبرې وکړو. سمه ده. د هغو نه وروسته ساده کلمې دي. کلمو باندې بحث شوی چې کلمه په څه شي ته وایي، ساده کلمې کومې دي، مرکبې کلمې کومې دي. له هغې نه وروسته مرکبې کلمې دي، ورپسې ګوره نورې کلمې چې خپلواکې ناخپلواکې دي، په دې بحث کوو. له هغې نه وروسته وروستاړي دي چې وروستاړي څه ته وایي، مختاړي څه ته وایي، په دې بحث کې خپله تاړي څه ته وایي. له هغو نه وروسته عبارت او جمله ده چې عبارت څه ته وایي، جمله څه ته وایي. او آخري د جملې بحث دی. جمله په څو ډوله ده، د شکل له مخې په څو ډوله ده، د معنا له مخې په څو ډوله ده، او جمله څه ته وایي، خپله جمله په دوه ټول بحث وکړو. سمه ده. دا زموږ تاسو د کتاب معرفت و. نو درنو زده کوونکو، تاسو به د خپل کتابونه بله ورځ د قرانکریم درس وایي، اول درس، اول مخ. نو وروسته له هغو څخه موږ تاسو بیا په دوه باندې بحث کوو. سمه ده. نن د کتاب معرفت و تاسو اوس معلومه شوه په دې کتاب کوم موضوعات راغلي، څنګه باید د هغو نه استفاده وکړو. تر بیا پورې په خدای سپارم. ښه وختونه.